د بلخ ولایت مقام وایي د چین د یو خصوصي شرکت مشر د بلخ له والي سره کتنه کې ویلي دغه شرکت په پام کې لري واخان کې د افغانستان او چین ترمنځ ګډ بازار جوړ کړي څو د دواړو هیوادونو د تولیداتو پیر او پلور ته زمینه برابره شي. د ننګرهار ولایت مقام وایي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نننیو سیلابونو له امله 2 ماشومان مړه شوي او پر دې سربیره شاوخوا 250 کورونه ویجاړ او 15,000 جریبه کرنیزه ځمکه هم اوبو وړې د نیمروز ځایي مسؤلین وایي د یاد ولایت د ورېښمو پل له لارې د تېرې یوې اونۍ راهیسې 15,000 افغانان هېواد ته راستانه شوي او د اړینو خوراکي توکو د برابرولو سربیره یو مجهز روغتیایي کلینیک هم ورته فعال شوی. په بلخ کې یو خصوصي تولیدي شرکت د لومړي ځل لپاره اروپا ته د 21 ټنه صابونونو یوه کڅوړه صادر کړه. د یاد شرکت مسؤلین وایي چې دا محموله لندن ته استول شوې او له اړونده شرکت سره یې د راتلونکو 5 کلونو لپاره د صادراتو تړون هم لاسلیک کړی دی. د اورېګان په نوم د یو امریکایي پوهنتون متخصصین وایي د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه کې د ایران ګڼ شمېر توغندي د اسرائیلو په لویو پوځي او نظامي تاسیساتو لګېدلي خو د اسرائیلو د کلک سانسور له امله دا موضوع پټه پاتې شوې. راپورونه وایي اسرائیلي اشغالګرو له نن سهار راهیسې د غزې په خان یونس سیمه کې د بې ځایه شویو کډوالو په میشت ځایونو په تازه بریدونو کې 40 تنه فلسطینیان شهیدان کړي دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د تګزاس ایالت په ګوادالوپ سیمه کې د تېرو جمعې په ورځ د راوتو سیلابونو پر مهال د اوښتو تلفاتو شمېر 50 تنو ته لوړ شوی او پر دې سربیره سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي.